بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن مو په وین ورډ کې واښه غایز دلته واښه وین ورډ ته راځو په وین ورډ کې مونږ نن څه شي کار کړ نن به څه وایو ته نام ډیر ځلې مو ته نه هوم ټیپ څنګه کړو ټیپ یا مینیو ټیپ کې مینیو ورته کې شي شو هوم ټیپ یا هوم مینیو مو ته نه ختم کړو صحیح ده او ایډیټینګ ګروپ نه ته نه وایو نن راځو انسرټ تا انسرټ اصل کې ویل کېږي داخله ولته صحیح ده انسرټ څه ته ویل کېږي داخله ولته په دې انسرټ په دې هوم ګروپ کې فقط موږ غلي کنه کې تغیرات راوستل شو کنه په انسرټ ګروپ کې دا زموږ سره چې کوم یو چیرې کوم یو پیج په یاد کوم ډاکومنت دې ته موږ یو څه په داخله ولې شو څنګه کولای شو داخله ولې شو په هوم ته انسرټ ټیب یا انسرټ مینیو کې لومړی موږ سره شری پیجز ګروپ دی بیا ټیبل ګروپ دی بیا illustrations ګروپ بیا اډنس دی میډیا دا لینکس کمنټس هیډر ان فوټر ټیکسټ او سمبل دا ګروپونه دي لومړی وزرا شما کور پیج تا کور پیج څه ته ویل کیږي کور پیج اصل کې ویل کېږي دغه د کتاب دغه مخکینی کوم ورقه چې دا یا مخکینی دا لومړنی پوښ دی ته کور پیج ویل کېږي شو نو کور پیج باید تاسو د سی ډیزاین کې د سی کور پیج ډیزاین شي ترڅو یو کس دا کور پیج وګوري او د اساس کتاب ته خپل راجلب شي سیدا نو کور پیج باید په داسې سوي یا په داسې خاصه رنگ او په داسې خاصه شکل سره جوړ شي ترڅو یو کس د دې د کور پیج د غلمنه پانه وګوري د غلمنه کور پیج اندغه یو کور پیج دا وګوري او بیا د دې سره د کتاب ته څنګه شي راجلب شي سیدا زرا زما په دې ځای باندې دغه نه ښکاری دی باندې کلیک کوم دغه ته موږ سره بیلټن کور پیج دی بیلټن څه معنی چې په دې کې خپل جوړ شوی کور پیج دی چې دی جوړ شوی کور پیج دی په دې کې هم څه تغیرات راوستل شي مثلا دا اوس ګوره ما سره چې دی کور پیج دی چې موږ سره کور پیج دی زه غواړم چې په دې کې فور ایگزامپل غوښتل دا دلته غواړم چې په دې کې زه دا یو کور پیج راوړم ګوره ساده دې ځای باندې کلیک کوم چې مې کړو یو کلیک په کوم ګوره ما سره دلته څنګه شو اما کور پیج راغی دلته کې تغیرات راوړم ورته ایر کال چره فور ایگزامپل ته مدار 2015 کال کې دا موږ لیکل ډاکومنت ټایټل د چیزې په اړه دا کتاب ته لیکل فور ایگزامپل ته مې کمپیوټر په اړه کې چې کمپیوټر په اړه کې چې لیکم دا کتاب لیکم کنټرول اس سره زرا سره لیکم کنټرول شفت دا ګایډ دا مې ته ویلو کنه چې په دې سره راغټي صحیح شو راځم دې څنګه بدل دی خاطر زرا وړم ها دا ایر چې کوم لري دا به سلیکټ کما او ته مرا شاده دې څنګه ملک د صبر یوسف خدا دې تبلت نه غلې خام ایر ګوردا دې ذکر غلې سي شو نو زه چې تر راشه ما دا ورته وایو چې دا لګ داسې وکړه دا لګ سره کوچ نه واخله ها د څه زبره شمه دا کنټرول اس سره سلیکټ کوم بیرته بل کوچ نه کوم داسې سیدا کنټرول ای سره وځه د مانس تر اورم داسې سیدا کیمرا شته شکل نه لکه کا داسې سره سی شو نو دا د دې پر موږ راوسته کنه زرا زما ورته چې دا څه وکړه چې د دې لپاره زما دا لږ داسې کوچ نه کوم دا د دې پر سره راغله سیدا دې ته څنګه مرکول شم ما فونټ هم ویل لري کنه دلته شیپ فارمټ راخره کیږي دی باندې راغلی لازم دې هم ته دلته ورته چې داسې رنگ ورسره واخله فارمټ داسې سیدا داسې رنگ ورسره واخله او ورسره دلته شیډو یا دلته ټیکس افیکټ ورته ورکوم په داسې ډول در سره راشي سیدا داسې ډول دلته تاسو کوم څه شیډو ورته ورکوي داسې راغله سیدا کنټرول بی سره کنټرول بی اصل کې بولډ سمرا دا سره راغی اوس یو کس وې دا تصویر زه بدلوم چې بدلوم دا تصویر نو دلته تاسو هم دا تصویر وګنه دی باندې داسې کلیک وکړئ چې څه وکړئ دلته رائټ کلیک وکړئ کوم کلیک رائټ کلیک او دلته چې راشي چینج پکچر دا فرام ا فایل د دې ځنه اوس کولای شي بیرسته به غږی چې شی فارمټ تر اور شي دې ځنه موږ بدلولې شو شی فارمټ تر ازمته فرام ا فایل دی فایل څخه سره واخلو ځکه فایل کې معنا ما سره خپل موجود دی سیرا زرا زما دلته وروایم چې زما فور ایگزامپل دغه تصویر سره واخلو دا ورسره کې دلته انسرټ کې نو ګوره کوم یو تصویر سره راغی اما هغه تصویر چې زما کوم یو نه هغه پکې دلته سره راغلی صحیح شو چې چیرې لاندې راشي دغه لیکوال خپل د دې سره صحیح شو کمپنی نیم دلته دا کوم ځای کې موږ دا ویل فور ایگزامپل بشپړ ایجوکیشنل سنټر صحیح شو بشپړ educational center صحیح شو دا مور سره ولیکل داسې په څوم کال یا څوم میاشت هغه د دې ځنه زما زما ډبل کلیک دلته زما ډیټ ته په ډیټ نه هم زور سره څنګه کولای شم دغه تغیرات راوستل شم و شری باندې وګورئ کنټرول پی زو هم چې پرنٹ کې څنګه راځي دا بر سره پرنٹ کې داسې راځي او د دې نه لاندې زنور لیکنه کوم هغه لیکنه زما دا لومړنۍ پیج دې ته مقرر شو کنه چې شو دې لپاره شو دلته ځلان راځم ایکوال ار ا ډی واخله شي ار ان ډی دلته مې یو سل پیراګراف سره واخله چې دې نه کلیک وکړه راځه دا زما چې شو کتاب شو کنټرول پی وها وګورئ تاسو څنګه اخیری مخته لیکنه لازم ورته وګورئ
دا ګور دا زماره د پیچ شه دی هغه لومړنۍ د کتاب لومړنۍ مخدا دی را سره لازم ورته ګور دا نور په دې کې لاندې شه دی ما سره معلومات دي مشکل سره خطا د دې لپاره استعمالېږي سې شو کچې ز بیا راشم ما د انسرټ ټاپ انسرټ کراسم کور پیج دا په کور پیج کې زبل ډول پیج وړم دا پیج وړم راځه دا کور پیج بس هغه خبره ده نور سې شو د دې معلومات ته کې تغییر راوستل شي ورڅ دې نه کولای شي سې شو کنټرول اس را ټول سره کیږي او ډیلیټ سره به تا ډیلیټ کړ لازم کور پیج ګوره دا خو د دې خبره شو سې شو فور ایگزامپل ما دا واخصه کنه ضرورت ما چې دا راته بیر ډیلیټ کا یو خو کنټرول اس سره سلیکټ ډیلیټ وای بس هغه ځنه بدل شي کدا سنوي را بشه کور پیج تا او کور پیج کې بچي وای ریموو کرنٹ کور پیج او سنه کور پیج سره کا ریموو کرا شته باندې کې هغه هم څنګه شو ختم شو اوس یو کڅو ځان د خپل غوړم یو کور پیج جوړ کوم چې جوړ کوم خپل یو کور پیج اس خبر نشي جوړولای شي دا شیپ دی کنه دا شیپ مختلف سره روان دي دینه موږ استفاده کې کوم نظر رسول الله ما دومره میرا واخ سره شیپ سیدا راشه ضرورت ما دا شیپ رسول چیرته ورسو بيخي لاندې بیخ ته رسول ورسو سیدا دې څنګه مې تاسو کړل دلته بیخ ته ورسو سمرا زوال مجدا لګې څنګه کچھ نه کما دا میرا سره واخ سره دلته دې زه ته سې شو وزبل زوال ما دا به هم د دې سره دلته واخ نماز لازم انسرت بیا دا مختلف سره روان دي شی فارمټ کې به زمو خبره شریخه زرا زما دلته ورته مرا شاده سو کا چې دې څنګه بل سره دا سره واخلا دا سره څه مواخه سکنه دا زرا زما دې څنګه لاندې سره کړی دې څنګه زدا سره روټیټ کوم دې ځبل روټیټ کیږي ښا دې ته وستا سي هغه کومه دا موږ تر سره روان دي ان شاء الله سې شو دا فور ایگزامپل دلته راوړو راشه ورته مدا چې راوښه دا دې زه تر سره راوړم سیدا او دې ته زرا فارمټ زدا سي فور ایگزامپل ورکوم اوټلاین چې دې ز اوټلاین څنګه کوم ختموم صحیح شو نو دلته زما داسې کور پې شو راځم کنټرول ډي سره زدا ډوپلیکیټ کوم صحیح شو کنټرول ډي سره مې ډوپلیکیټ کرا سره دلته په کلیک وکا یا زب ما بل بیا ډوپلیکیټ کوم کنټرول دا ډوپلیکیټ مې کړ دې سره زدا ته یو بل رنگ ورته ورکوم صحیح شو فور ایگزامپل داسې رنگ ور سره ورکړ صحیح راځم دا بیا ډوپلیکیټ کول غواړم راځم ورته مراشه دا ډوپلیکیټ کرا سره دا ځل کوم سره ورا دا ځل دا سره په داسې شکل سره ورا راشه دا دې زه ته راوړم سیدا د دې نور څه بازار شمه فور ایگزامپل دا خدای جبر راغی کنه ورته مرا شدارت څنګه کا دا تصویر ما سلیک کړ ورته راځم ورته ما دا برینګ فارورډ مخې ته راوړم دی شو نو ګوره دا مخې ته سره راغی سمره دا اوس راځم ته چې کلیک نه کوم یو ټیکس باکس راخلم ورته وایم فور ایگزامپل دې ځنه مې دا ټیکس باکس راک جو ټایم چې کمپیوټر چې شي کمپیوټر دا مې سو کړ کنه راځم دا کنټرول اس سلیکټ کوم دا سلیکټ دا به دې ځنه غټ کوم راشم بول به کوم کمه د زه زرا علماء بول لري دا شیفل چې کوم لري کنه دا غلطه دا مکسر بیرسته درسونه رواني خاص غواړم چې دا په داس شکل سره شي او د دې ځنه زه یو افیکټ داسې ورسره ورکوم سې شو او د دې دا اوټلاین چې نو اوټلاین سیدا او ورته بل شیفل چې نو شیفل سې شو نو فل سمره دا نو فل چې سره کنټرول اس سره زدا نورم کوم او دلته ور دا داسې راځي سې شو دا په داس شکل راغی کنه که چیرې زرا شمه د امدین زغواړم چې یو ډوپلیکیټ واخلم کنټرول ډي سره ما دا ډوپلیکیټ کړ ضرورت راځم ټیم په دلند کې د سره سره ولیکا چې ساينس څه شي ساينس سیدا اس سی آی ای ان سی ای ساينس دا سیمولیکل کنه زرا کنټرول اس سره سلیکوم دا را سره لګ دې څه غټر سره ولا صحیح شو نو ګورن دا په داسې ډول سره راغلی کمپیوټر هم زه غټول غواړم راشه دې نه کلیک په وکم دا موږ سره دا سره راځي دلته ورته راشه یو منټ خبرې کوي دی خوانه بل سره نشو دا مسله کړه چې دې ځان دا هم څنګه کړه سکټ کا صحیح شو وګورئ دا په داسې شکل در سره جوړ شو صحیح دا بل نور هم داسې دغه دې ځان دغه نور هم غټول وړم د څه وګوره داسې نور هم سره غټ شو صحیح شو نو د دې نور څه تاسو به لاندې کې نور هم تغیرات راوصله شي خایا وزرا شمه دا به خېته نه دل زه تر ورسو صحیح راغله ما دا مې دې زه تر ورسو صحیح شو اوس غواړم چې امدغه ز ډوپلیکیټ کوم دا هم را سره واخله راځلاندې راشه لاندې زیزه پر راغله صحیح شو دا زغړم دې ځکه بچو مې دا زغړم دلته په یو تصویر ما چولې شم خو درسونه زموږ سره روان دي ښا وګوره دې سره موږ سره څنګه شو کنټرول پی وهم پرنٹ وګوره دا واسي کور پیج سره جوړ شو په موږ سره دغه به تاسو نور تغیرات هم راوستل شي فور ایگزامپل دلته نور لیکنه کوي نه دا دې نه کولای شي صحیح شو که چیرې تاسو وایي چې دا ځان سره سیف کول غواړم دا په کنټرول ا سره سلیکټ دي سره کنټرول ا انسرت راشي پیج ته راشي او دلته وګوره سیف سلیکشن ټو کور پیج دا سره خاري دې باندې کلیک وایي چې باندې مې سیف کې ورته مای کور پیج شي مای کور صحیح شو دا مې وایي کله چې دې نه اوکے باندې کلیک کا صحیح شو دوس کنټرول ان سره یو نو راکومند راوړم وامه چې ځوان چې ما کور پیج مې راشي دلته راشه کنسرت دا کور پیج راشه په کور پیج کې لاندې لګ راشه
دلته ګورئ جنرال کې هماغه کور پیج سره څنګه شوی دی راغلی صحیح شنو دا کور پیج خبر شو مشکل څه کور پیج کې بل خبره بلینک پیج دی او پیج بریک دی بلینک پیج څه معنی زبر شما دی ویو ته په دی ویو کې وزور ته مې چرته راسیو کا چې ملټیپل پیجز راترو خیا زرا غلا موته مې دلته مې لیکنه وکړه ایکوال ار ا ان ډي صحیح شو دا مې لیکنه وکړه کنه داسې مې کوز د خلاص وزغواله ما چې دغه او دلته ملندې بل لیکنه هم کړی دا صحیح شو چې شي ګوري وزرا غلا دې کې مې داسې بل لیکنه کړی ایکوال ار ا ان ډي ورته راشه یو پیراګراف سره واخل صحیح شو دا ورسره سلیکشوال یو پیراګراف سره واخل راشه پیراګراف زرا مو راشه یو پیراګراف سره واخل دی انټر کا نو ګورئ د دې پیج او د دې پیج ترمنځ غواړم چې دلته منځ کې بل پیج واخلم چې واخلم دغه پیج دی کنه دلته ری زماده د لیکنه پر شو هغه غواړم چې د دې پیج او د دې پیج په منځ کې بل یو خالی ورکه را ترکه والته ځواب چې شی باندې ببل کوي دې پیج کې وو درېږي د دې نه بروس راشه بلینک پیج باندې کلیک ګورئ د دې او د دې ترمنځ شیرا سره کړل یو خالی ورکه را سره کړل شیرا سره کړل خالی ورکه یو خالی ورکه را سره کړل صحیح شو نو د دې نه راته څنګه کولای شي یو خالی ورکه ورته اضافه کولای شي خزر علماء دلته متراسی ویل چې را شاده او زبیر ته کنټرول زد کما داسې و زه ورته وایم څنګه کومه ویو ته زرازم به ته تاسو ون پیج کومه ها پیج وټ ترانم ګوره زه ورته وایم چې تر دې ځنه د غلان دی لیکنه چې د دالې بل ورکه کې راشي چې کې راشي بل ورکه کې دا تخکاری کنه چې دا ګوره دا چې کوم یو دی دا د سره پام دی ورکه کې پاتې شي دا لیکنه سیده زبرشم دې ته به داسې رنگ ورکم او دینه دالان دی چې کوم یو دی کنه دلته زرا غلم دلته ورځي سور رنگ ورکم ښه ورته وایم چې دا غشین رنگ دی ام دی کې سره پاتې شي او د دینه لندې چې کوم دی بل ورکه تر سره لاشي نو تاسو به چې کوي را به شي انسرت ته چیرته انسرت کې به چیرته راشي پیج بریک ته چې دا راشي پیج بریک باندې کلیک کوي ګوري هغه شنه لیکنه را سره پاس پرې خو نور را سره د دې بیا شارټکټ شری دلته وو درېږي کنټرول شفت انټر دا د دې شارټکټ دی مشکل چا سره شته د دې سره مو پیج ګروپ خاصم شو ان شاء الله بل کې با ټیبل ګروپ وای